بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته، امین. زما عزتمندو، نن د بل خاصه بهترین مجرب وظیفه سره دستاسو کې حاضر شویم. دا وظیفه زما عزتمندو د هر مقصد د پاره، د هر مشکل د پاره او د هر حاجت د پاره تاسو کولی شئ. زما عزتمندو، دا وظیفه صرف او صرف 3 ورځې ده. ان شاء الله تعالی 3 ورځو کې به الله جل شانه تاسو پریشانی ختم کی، تاسو حاجتونه به پوره کی، تاسو مشکلات به الله تعالی ختم کی. زما عزتمندو، کچره تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ، سکپ کوئ ما. او کچره دې چینل نه تاسو په اول ځل باندې وزټ کړی وی راغلی ای، په اول ځل باندې زما دا چینل ګورئ نو چینل سبسکرائب کئ، ورسره ټلې والا نشان باندې تاسو کلیک کئ، سلیکټ آل کئ، د دې لپاره چې د هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسمه روحاني وظایف راوړم. هغه وظایف چې ما د خپل استادانو زده کړي، ما د خپل استادانو اجازه راکړي، زه تاسو ته بیانوم او داغي اجازه هم زه تاسو ته درکوم. زما عزتمندو، ډیره زیاته طاقتور وظیفه ده، ډیره عالی شان بهترینه مجرب وظیفه ده. زما عزتمندو، دا د 3 ورځو وظیفه ده. 3 ورځې به تاسو دا وظیفه او دا عمل کوئ. خو زما عزتمندو، پوره یقین سره به تاسو دا وظیفه کوئ. کچر یقین مو کمزوري وي نو بیا دا وظیفه مکوئ. اول کامل یقین وساتئ، داغې نه پس تاسو بیا دا وظیفه وکئ. زما عزتمندو، دا وظیفه به تاسو د شپږم درجې نه شروع کړئ. څوک ول شپږم وي، څوک ول شروع وي، څوک ول چهارشنبه ورځ وي. به هر حال تاسو چې ول کوم ورځ موای، خو د شپږم یعنی د بوت پر ورځ باندې به تاسو دا وظیفه شروع کړئ. نو شروع یعنی چهارشنبه د ورځې نه به تاسو دا وظیفه شروع کړئ. نو چهارشنبه، جمعرات او جمعه 3 ورځې به تاسو دا وظیفه وکړئ. زما عزتمندو، ډیره اسانه وظیفه ده او ډیره مجربه وظیفه ده. زه تاسو ته د دې وظیفې طریقه کار هم، تاسو به دا وظیفه څنګه طریقې سره کوئ. زما عزتمندو، د شپږم پرز باندې، د بوت پرز باندې، چهارشنبه پرز باندې، د شپږم پرز باندې به تاسو دا وظیفه شروع کړئ. اول به تاسو درود شریف وایئ، 3 پیرې به درود شریف وایئ. بیا به 3000 مرتبه 3000 پیرې به تاسو الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم. د طریقې سره به 3000 مرتبه تاسو الف لام میم وایي او بیا به اخره کې بیا 3 پیرې درود شریف وایي. نو د سره به تاسو چې کوم د شروع درجه د بوت درجه کوم وظیفه ده هغه به مکمل شي. خو زما عزتمندو، تاسو به الفاظ صحیح وایي، الف په نه وایي بلکې الف وایي او لام میم باندې د پاسه مدونه دي، یعنی الف لام میم، الف لام میم. نو دې طریقې سره به تاسو دا وظیفه کوئ. دا نه چې وای الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم او بس اسه تعداد پورا کوئ، نه، بلکې خپ کلاره توجه سره دیان سره به تاسو وای الف لام میم. دې طریقې سره به تاسو د شپږم پرز باندې دا وظیفه وکئ. نو زما عزتمندو خلکو له خو به دا پته نه وی چې یاره دا وظیفه کړې ده. کچره د شپږم پرز باندې تاسو لا چاسو خوک سیز وروړو، چینی وی، مټای وی یا چې وی یا بل سوي خوک سیز تاسو ته راوړو، نو د دینه پته لګي ستا وظیفه قبول شو. الله تعالی دې تمام حاجتونه پورا کړ، مشکلات الله تعالی حل کړ، بیماری، غمونه، تکلیفونه، پریشانات الله تعالی ختم کړي. نو زما عزتمندو، بیا د جمعرات جمعې ورځې کوم وظیفه ده هغه ته ضرورت نشته. خو کو فرض کو تا د شپږم پرز باندې دا وظیفه وکړه، د بوت پرز باندې، چهارشنبه پرز باندې تا دا وظیفه وکړه او چا د خوک سیز راو نړو، نو د جمعرات پرز به بیا ته دا وظیفه وکي. اول به 3 پیرې درود شریف وې، بیا به 3000 مرتبه 3000 پیرې به تو الف لام میم،
او بیا به درې پیره درود شریف وې نو دې طریقې سره به جمعرات پر ازم وظیفه او کې نه جمعرات پر از بتا سوتا سو خوک سیز بدل وروړي میټي و غیره یا هر څه وي چې خوک سیز وي کا میان وی ټاپیان وی ارزه چې وی چې چاروړ نو دې نه پتا ولګي چې ستا وظیفه قبول شوه د قرانګي زما عزتمن د دوه ورځې تاسو ته چا خوک سیز راو نړو نو بیا و پدری مرز باندې د جمعې پر ورځ باندې بیا تاسو دا وظیفه وکړئ ان شاء الله تعالی پدری ورځو کې دن یا په سلور مرز بخامخه تاسو خوک سیز راوړي نو زما عزتمن نو ډیره بهترین عالی شان او عظیم الشان وظیفه ده د خپل حاجت او مقاصد د لپاره د مشکلات او د حل د لپاره حاجتونو پورا کولو د لپاره د بیمارو ختمول لپاره تاسو دا وظیفه وکړئ امید لرم زما عزتمندو چې دا ویډیو دا وظیفه وستاسو ډیره زیاته خوښ شي کو ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بلی وظیفه